سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، ختم به منظم یاست. دوستانو نن در طرف یوې نوې ویډیو کې هرکلی وایم په دې هیله چې د خوښۍ وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ ایران کلیپ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بیل نشن هم کلیک کړئ تر څو هره یوه ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. راځو ویډیو شروع کوو. ځینې کسان تر جنسي اړیکې او انزال وروسته غوسه کیږي، وهل یا ښایي بل جرم وژل هم وکړي. دا شک د غم احساس او پوسټکټیل د سپیډیا تر سکس وروسته غوسه، ویره، شک، بېسکه کیدل، نړۍ تر پامه باد راتلل نورو حالتونو هم لري. که چېرته یو نارینه شدید دماغي ضربې لیدلې وي د هم د منفي احساساتو ښکار کیږي. که قانوني جنسي اړیکې هم ولري دوی وروسته له ژور منفي احساساتو سره مخ وي. همداراز د بیې د کوچنیوالی او ټیسټسټرون هورمون کمښت له کوروالی وروسته نارینه ناارامه یا خفه وي. له بل پلوه تر ډېره کسان چې پر نشهیي توکیو اخته وي امیګډالا غده یې په دماغ کې زیانمنه شوې وي. دغه غده د بادام شکل ورته او 1.8 سانتي متره اوږدوالی لري. د دغه غدې زیانمېدل د انسان دفاعي سیستم خرابوي، ویره یې ختمیږي، کوروالی ته یې زړه نه کیږي. که جنسي اړیکه هم ونیسي د ډېر زیات احساس یې بیخي لږ ژر پارېږي، ژر انزلېږي او تر ډېره یې کوروالی یو طرف مېرمن ته قانع کوونکی وي. مېرمنې ته قانع کوونکې څېړنو ښودلي چې 40 سلنه نارینه تر کوروالی او سکس وروسته د غم، اندېښنې او عضلاتي قهري احساس کوي. خو د ښځو شمېر 2% ښوول شوی چې تر اورګازم وروسته یې د نارینه اندېښنه لږ وي. دوستانو دغه وه زموږ ویډیو په دې هیله چې د خوښۍ وړ به مو ګرځېدلې وي. زموږ ویډیوګانې فحشه خپرول نه بلکې تر تاسو پورې د جنسي اړخه معلومات ورکول دي.